یو قصه درتا کوم د مینتوب وای وای آخري انجام شلو لیونتوب وای وای یادوم بل چې ستان هاګه ګر بګر ځوانانو چې ولاړو په میدان وای وای څومره سخت ولا پزړه د ظالمانو وای وای خور کای خپل کور وتلی وای وای یو ځوان سره حلال نکاح کړی وای وای لارې هیڅ نه ورکوله تعالی کور وتل خپل جنان ته بدلل وای وای کام کلی پخې لري وتل وای وای اسلامي نکاح وکړه حلال وای وای پکې تیر شول وختونه یو څو کال وای وای ژوند تېرېږي ډک له خونده و د دوو زړو پیوند څه ښایسته و دغه ژوند وای وای دلته نوره شوه قصه ډکه له پند وای وای د موتو پس مېلمانه شول د خپل کلي وای وای کلیوالو په مینه رابللي وای وای مېلمستیانه وه دوکه وه دلته جوړی وه نقشه وه د وژلو یې قصه وه وای وای جوړه شوې زمانو یا ننداره وه وای وای غیرتي وروري راچک شو خپلې خور ته وای وای خورې هم حیرانه ناسته ګوري ورور ته وای وای د حدیث او له قرآنه مینه شوې له پخوانه روایت شته جنان وای وای منې یې پلار ورور دغه داستان وای وای یا فیصله د کلي خلکو وکړه سپینه وای وای چې دا دواړه بندن لري مړه کوي نه وای وای قرآن زړه پورې نیولی ویر او ترس یې تښتېدلی نور یې خوب له سترګو تللی وای وای یا ظالم ورور یې کلی ټول را خبر کړی وای وای یا ما نکاح کړې زنانه وه پلار جانه وای وای د جنۍ له خولې نه وځي دا بیان وای وای دس کولو مو فرصت دی د ویشتلو اجازت دی زما ټولو ته وصیت دی وای وای د انجام د پاکې مینې محبت دی وای وای مونږ لرو د څه ناوړه رواجونه وای وای کلي وران د ډېرو خلکو د کورونه وای وای د وفات خپله خوره ور تر غاړه وپېغوره په زړه سختي د ده وروره وای وای خپلې خور ته ښکاره کوي د ماټو زور وای وای لور او خور باندې شرمېږم انسان وای وای دا د ورکړه د الله غني سبحانه وای وای زوی او لور لري حقونه دواړه دي ستا اولادونه وسي
باندې ظلمونه وای وای نن دې صدر تا کوم د مسوالونه وای وای د شریعت منا یار تا می واور خدای لپاره ځان د دین کړه بیدار وای وای یا آخرت او دنیا وګټه ته دواړه وای وای یا دا پیسې واپې خېټې راشن غم جن وای وای ترېنه واخله عبرتونه کبر جن وای وای دنیا پاتې نه هر چا نه ظلم مکړه وای انسان رب ته تګ لرو جانان وای وای هلته ته بګړې د حشر په میدان وای وای یا پنځه ډزه کړه د مینې قصه وران وای وای مالکه د غم کیسې وصمد خان وای وای تو اشعاری دی لیکلی جهاد مل صاحب ویلی ستا بیتونه قلی قلی وای وای جلانی سب نن لغما دی ژړلی وای وای لغما دی ژړلی وای وای دا خوندوره کیسه په اواز د ماستر جهاد مل جانان، شاعر د ګران ملګری صمد خان جیلانی د داسې ښکلو فرمایشي ترانو او نظمونو جوړولو لپاره زموږ سره په دې شمارو رابطه کولی شئ 0 اویا 14 15 15 شپږ بله شماره د 0 اویا شپږ شپېته 18 8 شپېته او بله شماره د 0 اویا 9 92 0 2 وسلام.